لیلة القدر کومه شپه ده؟ د لیلة القدر شپه ټاکل شوې نه ده. حکمت دا دی چې د هغې د پلټنې لپاره د رمضان المبارک په وروستۍ لسیزه کې د ذکر او عبادت زیات کوښښ وشي. له احادیثو څخه معلومیږي چې لیلة القدر د رمضان المبارک په آخري لسیزې تاقو شپو کې یوه شپه ده. د 21 شپه، 23 شپه، د 15 شپه، د 22 شپه او د 29 شپه ده. له عایشې رضی الله عنها نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل لیلة القدر د رمضان په آخري لسو تاقو شپو کې وپلټئ، مګر که د چا توان نه وي هغه دې د 15 شپه، 22 شپه او 29 شپه په عبادت رڼا کړي، او که د چا دا هم په توان پوره نه وي نو یوازې د 22 شپه دې په عبادت رڼا کړي. له ابن عمر رضی الله عنهما نه روایت کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څو تنو صحابه کرامو خوب ولید چې لیلة القدر د رمضان په آخري شپو کې ومه یعنې 22 شپه د روژې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وینم چې ستاسې خوبونه د لیلة القدر په باره چې د رمضان په آخري ومه شپه وي یو له بله موافق دي. نو څوک چې د لیلة القدر د پیدا کولو په تلاش کې وي هغه د آخري لسیزې په وم ولټوي. اصلا په پورته حدیثو کې اختلاف نشته، دا چې په روایت شوي نیټو کې اختلاف دی. دلیل دا ده چې دا شپه د کال په تغییر سره تغییر مومي. کیدای شي یو کال 21 شپه وي او بل کال 23 شپه. د شرع حکمت دا دی چې د صالحانو په خپل عبادت کې کوښښ وکړي. د دې شپې لیدل او د علایمو درک کول شرط نه دي. چا چې په دې شپو کې عبادت وکړ هغه ته اجر او ثواب دی. علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي کله چې د جمعې شپه د روژې د آخري لسو شپو تاقو سره سمون وخوري نو دا ډیر امکان لري چې لیلة القدر وي. په دې شپه کې ذکر، نفلي لمونځ او تلاوت کول او په خاصه توګه بخښنه او استغفار کول او خپل ځان، خپل عیال او ټولو مسلمانانو ته دعا کول دي.